دغه د مقاومت په نامه خلک مقاومت د چا سره مقاومت نو لږ خپل غیرت وګوره که رښتیا افغان یې د افغانستان بچی یې افغاني مور راوړی یې ته لږ فکر وکړه 20 کاله د کافر په بغل کې ولاړ وې نه چې د مقاومت غږ کوي نه د جهاد غږ کوي نن چې په افغانستان کې مسلمان حاکم دی شیخ الحدیث حاکم دی د الله دین حاکم دی ته د مقاومت نارې وایې مقاومت د چا په مقابل کې دی دا د مقاومت په نامه باندې د جهاد په نامه باندې د شریعت په نامه باندې اوس کفارو دا حربه په کار اچولې وګورئ قدرمنو الله جل جلاله اسلامي امارت اسلامي خلافت حاکم کړی دی په افغانستان د دې سره مقابله د دې سره جنگ د دې مخالفت دا ټول حرام و ناروا دي هر مقابل چې دی هغه واجب القتل دی داسې جهاد ورسره فرض دی لکه څنګه چې د سره امریکایانو سره فرض دی دا علماء کرام په دې باندې پوهېږي کتاب الجهاد یې راواړي د هر کتاب ده رد المحتار ته چې ولاړ سي هغه په کتاب الجهاد کې بیا باب البغات راوړي د باغیانو باب راوړي نو هلته بیا د خپله د کتاب مصنف وایي چې دا د باغیانو باب یې ولې په کتاب الجهاد کې راوړي جهاد خو د کافرانو سره دی نو هغه وایي چې د دې باغیانو سره مقابله دا هم جهاد دی لکه څنګه چې د سرو کافرانو سره دی نو څوک چې زموږ ستاسې امن را خرابوي بغاوت کوي زموږ ستاسې مسلمانانو ته مشکلات جوړي د دې خلکو مقابله زموږ ستاسې فریضه او ذمهواري ده د دې خلکو قتلول تر هغه وخته شرعي حکم دی چې تر څو د دې خلکو بیخ نه قتل اول خو په اول قدم کې ورته وایي څوک که رښتیا افغاني مور راوړي د افغانستان بچی راځي چې د اسلامي امارت دروازې د دې پر مخ باندې خلاص دي که څوک اعتراض لري که څوک سوال لري پر نظام اعتراض لري د هر چا جواب ته انتظار یو که په موږ کې غلطي وه واقعا موږ پر سر سترګو منو دا نظام اسلامي نظام دی موږ دلته په نظام کې داسې څه نه غواړو خدای نه کړده چې هغه د الله جل جلاله د دین سره ټکاري هر څوک چې راشي زموږ سره په ډاګه خبر اوسي او چې هر څونه غلطیان یې کړي مشکلات یې جوړ کړي مسلمانان یې شهیدان